السلام علیکم ملګرو. دا چې جو بایډن زموږ پیسې بندې اچولې دي او نه راکوي، په دې اړه د دغه ځوان نظر اخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي. خیر اوسې. ما دغه جو بایډن چې زموږ ستاسې پیسې بندې اچولې دي او نه راکوي، په دغه اړه ستاسې څه نظر دی؟ ما جو بایډن چې د زموږ ستاسې پیسې بندې اچولې دي نه راکوي، په دغه اړه خپل نظر شریک. جو بایډن څوک دی؟ جو بایډن نه پیژنې؟ یا ملګرو د جو بایډن نه پیژنې. جو بایډن د امریکا ولسمشر دی. زموږ ستاسې شتمني غصب کړې ده، هغه پیسې بندې اچولې دي نه راکوي. مال په دغه اړه نظر را سره شریک. نو تاسو ولې خپلې پیسې امریکایانو ته په لاس ورکولې؟ ښه، دی زما څه پوښتنې کوي، نه پوهېږم چې زه د ده سره مرکه کوم که دی زما سره مرکه کوي. دا د ټول ولس پیسې دي، ستا حق پکښې کې دي، زما حق پکښې کې دي، د ټول پیسې بندې اچولې. یا زما حق خو نشته پکښې، اول زما دونه پیسې نه دي چې زه یو چا ته ورکړم کښېږدي چې څه دي، هغه ما کور د بالښت لاندې ایښي دي. تاسو ولې د امریکایانو باچا ته پیسې ورکولې نو؟ ښه لاړ شه وروره، زه به د بل چا سره مرکه وکړم. خبرې سر نه خلاصېږي، دونه غټ سر دی. ملګرو وبخښئ، زه هم رالم چا ته ودرېدلم، د ده سره مرکه وکړله.